نو یو کس چې لمونځ کوي او ذهن یې په بل ځای کې وي، زړه یې حاضر نه وي، امام پسې په لمانځه کې یوازې د بدن غړي حرکت کوي، دا کس پرته د ستړیا او تکلیف نه بل څه ګټه نه ترلاسه کوي. په حقیقت کې موږ غواړو چې نورو ته ګټه ورسوو، داسې نه چې خبره به کوو او نور به په خپله لار ځو. باید په دې باندې پوه شو چې څه ته اړتیا لرو. نو زه غواړم چې په دې لومړنۍ خپرونه کې د الله رب العزت په لاره کې د خیرات کولو په اړه خبرې وکړم. د الله رب العزت په لاره کې خیرات ورکول څومره ښکلی کار دی. په موږ کې هر کس له خپل ځان نه باید پوښتنه وکړي چې څومره خیرات باید ورکړم. یوازې اوریدل بس نه دی، بلکې باید د عمل ډګر ته وړاندې شو. ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې تیر کړو، د الله رب العزت کلام واورو چې د صدقې او د خیرات په اړه الله موږ ته څه لارښوونه کوي. په سورة منافقون کې په 10 آیت کې الله رب العزت فرمایي وانفقوا مما رزقناکم، او د هغو مالونو نه چې موږ در روزي کړي یوه برخه د الله رب العزت په لاره کې ولګوئ. بیا الله رب العزت خیرات کول د یوې ډیرې عجیبې موضوع سره تړي. فرمایي من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. وړاندې له هغه حالت نه چې مرګ درته راشي او بیا وایي ای زما ربه ولې د لږ نور وخت رانک، ولې؟ بیا فرمایي فاصدق واکن من الصالحین، چې خیرات وکړم او له نیکو کارانو څخه شم. د الله رب العزت په کلام کې دا یو ډیر مهم آیت دی. علما لیکي دا آیت په دې دلالت کوي چې انسان د مرګ په مهال د هر څه نه ډیر په خپل خیرات نه ورکولو پښیمانه کیږي. یو ځل بیا بیرته دې آیت ته راګرځو، ګورو چې الله تعالی موږ د خیرات ورکولو له موضوع نه د مرګ موضوع ته را اړوي. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. وړاندې له هغې نه چې مرګ درته راشي او بیا وایې ای زما ربه ولې د لږ نور وخت رانک، پروردګاره ما ته لږ مهلت راکړه. او د ټولو نه لومړی کار چې ذهن ته راځي دا دی فاصدق واکن من الصالحین، چې خیرات ورکړم او له نیکو کارانو څخه شم. له ټولو نه ډیر مهم شی چې انسان د روح سپارلو پر مهال یاد ته راولي هغه مال دی چې له ځان نه یې وروسته پرېږدي. همدا مال چې خپل اولاد ته یې پرېږدي د دې لپاره یې ټول عمر زحمت ویستلی، خو د مرګ پر مهال وایي ولې خپل مال او شتمنۍ په خپل ځای پرېږدم. دغه مهال خپل ځان ته پر خپل اولاد باندې ترجیح ورکوي او پښیماني پیل کوي چې ولې مې دا شتمنۍ مخکې له دې شیبو نه خیراتوله، کاش چې خیرات کړې مې وه، کاش چې بیرته مخکینی ژوند ته وګرځم ځکه چې خیرات ورکړم او له نیکو کارانو څخه شم. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کم کس چې نیمه خرما له خپل پاک او حلال کسب نه خیرات کړي
او الله تعالی یوازې پاک او حلال قبلوي. الله تعالی هغه په خپل لاس قبلوي او د څښتن لپاره یې رالویوي، لکه په تاسې کې چې یو کس د خپل اس بچی رالویوي تر دې چې د غره په څیر غټ شي. یعنې ستاسو دا صدقه الله رب العزت دومره لویوي او غټوي چې د احد د غره په شان شي.